د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دور کې یوه زنانه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې راغلله وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده او د هغه زنا د وجې نه زما حمل پیدا شوی دی زه حامله شوې یم ما له سزا راکړه په ما باندې د شریعت حد جاري کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ځه الله جل شانو په تا باندې پرده راچولې ده ولې خپله پرده له ځان نه اوچتې ولې دنیا ته ځان بې شرمې ولې دنیا ته ځان رسوا کې خو هغه ایمان و نو هغه ښځو داسې ایمان نه و لکه زما او ستا د ښځې چې څنګه ایمان دی د هغه خلکو داسې ایمان نه و لکه زمونږ چې څنګه ایمانونه دي نن سبا خو که لور ګناه کوي مور پې پرده راچولي کوه څه مسله نشته که زوی ګناه کوي پلار پې پرده راچولې ده کوه چې کوه زه دې په سر باندې ولاړ یم زه دې په شا باندې ولاړ یم هېڅ خطر ونه کړي مال دولت ورته ښه د عیاشۍ دپاره میلاویږي پیسې ورته ښه د عیاشۍ دپاره میلاویږي زه چې څه دې خوښوي که نشې تماشې کې که زیناګانې کې که فحاشۍ کې که هر څه شی کې زه دې په شا باندې ولاړ یم نو دغه زمونږ ایمانونه دي خو د هغه خلکو ایمان ډېر مضبوط و ډېر طاقت والا ایمان و هغه ښځې به د الله رسوله داسې نشي کېدلی ما نه ګناه شوې ده او په دنیا کې ما له سزا راکړه زه د الله جل شانه مخه نه شم کولی د قیامت په ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې زه ګوره په ځان باندې لږ رحم وکړه ته اوس حامله یې په خېټه باندې دې بچی دی چې کله دا بچی پیدا شو بیا راشه زه بیا به د باندې حد جاري کړو بس هغه ښځې وی ډېره ښه ده نو اوس په خېټه باندې بچی دی هغې ته هم زما د وجې نقصان ور رسېږي نو هغه ښځه لاړه چې کله بچی پیدا شو نو بیا راله پټه نه شوه نن سبا خو د عدالت څوک بري کړي په یو ضمانت کې چې هلکه زه لاړ شه میاشت پس بیا راشه هغه به بیا په پاکستان کې وي نن هغه به تښتېدلی نن سبا دې څوک چاله لږ مهلت ورکړي چې ګناه خو د نشوي د غلط کار خو دې کړی دی خو زه یو 10 ورځې مهلت دله در کومه 10 ورځې پس په خپله راشه نو تاسو ماته ووایئ دغه ګناهګار به راشي دغه سړی دغه ظالم چې چا ظلم کړی دی دی په خپله عدالت ته ځان پیش کړي نه یې پیش کوي خو هغه ښځه داسې نه وه چې کله یې بچی پیدا شو نو راغله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس ته وایي د الله رسوله زما بچی پیدا شوی دی هغه حمل مې وضع شوی دی اوس په ما باندې د الله جل شانو حد جاري کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه که نه ګوره دلته یو بله مسله هم ده بله مسله دا ده چې ګوره ستا بچی پیدا شوی دی ماشوم دی د دې بچي په تا باندې حق دی د دې بچي حق ادا کا او هغه حق دا دی چې دې بچي له ته 2 کاله پی ورکړه چې کله د خوراک شروع کړو نو پس د هغې بیا راشه بیا به په تا باندې حد جاري کړو بیا به دله سزا درکړو هغې ویې ډېره ښه ده د الله رسوله بس ښځه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مجلس نه رخصته شوه لاړه 2 کاله یا څه موده پس راله چې کله ماشوم خوراک شروع کړی و بچي سره یې په لاس کې ډوډۍ نوڼۍ ورسره وه د ډوډۍ ټوکړه ورسره وه راغله وایي د الله رسوله دغه دی زما بچی دی او دا زه یم زما د بچي سره په لاس کې ډوډۍ ټوکړه ورسره د هغه خوراک شروع کړی دی اوس په ما باندې د شریعت حد جاري کړه ځکه هغه ټولې باندې قیسې میسې ختمې شوې ټول ضروریات چې څونه وو هغه ختم شو اوس هېڅ یو شی نشته دی چې هغه ما د الله جل شانو د حد نه منع کړي یا د الله جل شانو حد زما نه منع کړي بهرحال په ما باندې حد جاري کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته حکم وکړو وایي دغه ښځه ده د دې نه ګناه شوي د غلط کار یې کړی دی دا تاسو میدان ته وباسئ او دا رجم کوي دې له تاسو سزا ورکوي نو هغه ښځې ته سزا میلاوه شوله صحابه کرام راغلل مسلمانان راغلل په میدان کې دغه ښځه په کاڼو باندې ایشتله یو کاڼی به راتو په هغه ښځه باندې به لګېدو یو صحابي راغی هغه کاڼی ور پرېښودو نو په دې مخ باندې ولګېدو چې کله په دې مخ باندې ولګېدو نو هغه یو وی اواز وکړو هغه ښځې د زړه نه یو ناشنا غونته اواز راوچت شو د خولې نه یو ناشنا غونته اواز ووتلو او په هغې سره هغه ښځه د دنیا نه لاړه رخصت شوله وفات شوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته وایي په مخ باندې مه وله د دې چې دا کم یوه وی ده دا زما او ستا د ټولو مسلمانانو د جړاګانو د فریادونو د آه او زارۍ نه الله جل شانهو ته دغه یو وی اواز خوښ دی الله جل شانهو په دغه یو اواز باندې د دې په دې دونه سټرګل باندې د دې په دې دونه محنت باندې چې راله او په ځان باندې د شریعت حد جاري کوي د دغې وجې نه الله جل شانهو د دې بخښنه کړې ده